السلام علیکم دوستانو یو تر ته دغه مخکې ویډیو تاسو لږ وګورئ مور مې ویل وي بوجه وړو خو راوړه زه اوس وتلم کار د پچې باندې ولاړم پلار یې جار شي یو روپۍ راسره نشته هغه لپاره مو یو زیری لرو صبر وکړئ چې زنګ ورته وراوې غواړم الو السلام علیکم السلام علیکم کاکا بخیر یې شکر تاسو ښه جوړ خیر جوړې خیر دغه اول سړک د شاه شهید د امام اعظم مسجد تر څنګ لږ راشه کار مې سره دی صحیح ده سمه ده موږ منتظر یو په خیر راشي کاکا راغواړو ښه السلام علیکم څنګه حاجي کاکا بخیر یې صحت دی ښه دی خیر و خیرت دی ډوډۍ دې وخوړله که وخت شته دی بس تر اوسه مې ډوډۍ نه خوړلې دا څه وی راځه نن به یې زه مېلمه کړم هو ته څو سوه روپۍ وریجې وخورو دا وریجې خرڅې ډېرې ښې وریجې ورکړې یا 20 روپۍ راپورته شل به بس ډېر غریبي ده شل روپۍ بس ده صحیح ده دا خو نه ډېرې د زړه بادشاهي په زړګي کې مې اوسېږي زمونږ د مظلومانو زمونږ د مظلومانو پر هرونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي د خوارو غریبانو ښه کاکا څه حال دی شکر ده طبیعت دې څنګه دی جوړ خیر ده شکر ته ښه یې شکر ده الحمدلله بچه 20 روپۍ را بسیار کم نه دی قیمتی است خوب مزیدار برنج است خیلی خیسته خوندوریه خیلی بخیری څه کاروبار د څنګه دی اوس ولا کاروبار خو بس روان ده نه مال از ګاډی چلے مال از ګاډی شلم ها نو ټره کراچي د مو ټره کراچي شکیږي کنه بس یار نشته مزه نشته غریبی نشته وای بس کاروبار به خبر ده چې وځي یا 500 روپۍ یا 30 روپۍ دغه څه پیدا کو بس هغه کېږي بس یو 500 جوړي دی بس دغه یو کراچي دا ورور لري دغه یو کراچي درته وخت گزاره به دی پیونه دا چې راته واله خو بس تاسو مزه ډیر بس هغه وکړه تاسو غریبی کیږي او دا چې ان شاء الله غریبی کیږي ها ازه وريجي دی خو خدای مهربان ذات دی کوشش برته وکړو ان شاء الله صحیح رمضان خیر اوسه دا یو کراچي مثلا یو مکتب مخ سره یا بازار کې چې ته ودرېږي کنه ان شاء الله څه کیږي خدای مهربان الله مهربان تر ازه دی خواره شه دنه پښتنو کو دوره څونه پیدا کی څونه نه پیدا کی صحیح ده روز چند پیدا میکنه دوست خو تو دا یک سر کوچه ساده سینجا خو طبعا کم میشه بازارم خان دوسته خو دې کوڅه کې پیدا کیږي خار ته وځي ډیره پیدا کیږي نو خار چې به خاطر نه کنه او دا خو کوڅه خلاص ده یا مثلا خانه ته لاړ شي مثلا مکتب مخ ته لاړ شي بازار چې منځ ته لاړ شي بس خدای مهربان بیا کار کیږي امید برنج تن بسیار خوب مزه است ما چه رقم پخته کردی دغه ده کاکم دغه کراچي دار څه بتا ته زو سپارم دا تا دي سه شکر رمضان ډیر مننه الله دې تاسو عزت وکړي خیر اوسه صحیح ده بالکل صحیح ده باور دې خو راضي کنه ورنه همدا کراچي ته تو درېګا دا ستاسو کاکا کور دې ودان نو دغه د کبیر شو کورم ودان دا واخله دا د خپل وریجې دی ګوره بیرته دې کې والا چې نه دې نه شم خرمه ده ښه وګه ما نظم وګه دا تاسو کاکا ښه سبې مې چنه اوس کړه بس کور دې ودان خیر اوس ډیر مننه دا ترموز شو دا د دیګ شو دا د چوکۍ دي دا د سطل هغه دیګ بخار و سره غازبام دو تونې وریجې یو تونه لوبیا سره غوړ دا هر څه مردا غستی نه به ان شاء الله هر څه دروس پرم صحیح ده سلام آباد لره او چا چې مرسته کړي چا چې موږ سره مرسته کړي الله تعالی ته نور ورکړي خدای ته اجر ورکړي خدای دې پتو دې اغنه وساتي مرزونه کورم آباد دویم لوی دوستانو
کمر بنسټ همیش کوشش کوي چې دغسې خلک چې کار کوي زحمت وباسي خو دغه سره کوم مرجع نه وي تر څو پورې هغه خپل ځان ته کاروبار برابر کړي انشاءالله موږ به دغسې کاروبار برابر وي تر څو پورې د آینده کې د دې جوګښت خلکو سره مرسته وکړي هغه ورونه چې زموږ صفحه خوښه کړي صفحه سره خوښ کړي ویډیو زموږ سره شریکه کړي تر څو پورې نورو ورونو ته ورسېږي افغانستان په دغه سختو شرایطو کې دی څنګه کاکا مشکلات به یې ډېر کتلې غواړو چې هغه خپل د وس مطابق د خلک په خپلو پښو ودرېږي انشاءالله موږ تاسو یو د ملک ته د دې خلکو د خوشحالۍ او د سوکالۍ لپاره به کار کوو تر څو مو وس و توان وي ځکه چې وس و توان نه مو خبره لوړی بیا الله مو نه نیسي ډېره مننه زموږ دا ویډیو مو چې وکتله خوښه یې کړې سره شریکه کړې د خلکو سره دان په هر چا ګران یې محترمه ته ډېرې قدر شل روپۍ دی وریجې ښه او دېرش مې در باندې کېږي شل هغه خور ته وریجې واچو چې خوري صحیح ده او د لسو ده ته واچوه بادشاهي په زړګي کې مې اوسېږي زموږ د زړه بادشاهي په زړګي کې مې اوسېږي زموږ د مظلومانو زموږ د مظلومانو پر هرونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي قربان دې شم صاحبه قربان دې شم صاحبه بلا زړونه دې ګټلي د